لاست ویډیو کې زمونږ سټیټیک ټیمپلیټ چې و هغه پوره شوی او د هغې نه پس بیا موږ داسې کار وکړو چې کم PHP فایلز چې و هغه موږ HTML فایلز ایکسټنشن موږ چینج کړو PHP ته او دا به اوس موږ په دې کې PHP کې کوډینګ کوو. نو دا زه د دې دا کوم کوډ چې تاسو ته په دې لینک باندې ملاویږي github.com/bugger/freelancer/sports-events دلته کې چې راشئ په دې ځای کې به ډاونلوډ زپ ووهئ. ډاونلوډ زپ کلیک کولو سره په دې په زپ فایل کې ډاونلوډ شي. داسې زپ فایل به وي دلته کې به پروت وي سپورټس ایونټس ټیک. نو په زپ فایل کې دا تاسو ډاونلوډ کوئ که نه د هغې نه پس چې دا تاسو ایکسټریکټ کوئ دا ټول فایلز به په دې کې موجود دي. په دې HTML ټیمپلیټ کې چې دی د دې سټیټیک HTML فایلز به موجود دي ټول او د دې کوم PHP بیا ډاینامیک شوی چې دی نو هغه دا نور فایلز چې دي په دې سره. نو په دې کې به دلته کې یو مین فایل موجود دی هغه چې دی دا د sports-events.sql په دې کې به ټول د SQL فایل دغه موجود دی کوم کوډ چې دی SQL کوډ چې دا فایل تاسو په خپل سرور باندې رن کړئ د دې سره به دا دغه انسټال شي. ډیټابیس کې څونه ټیبلز دی هغه به کریټ شي. د هغې لپاره به زه خپل زیمپ سرور چې دی هغه به آن کړم. سرور مې سټارټ کړو د دې نه پس اوس په براوزر کې خپل کوم دغه چې لوکل host/php my admin اوپن کړم او دلته کې به زه ډیټابیس جوړ کړم د سپورټس ایونټس په نوم باندې. نیو ډیټابیس باندې مې کلیک کړو او دې له به زه نوم ورکړم سپورټس ایونټس. ډیټابیس کریټ شو. اوس په دې کې دا امپورټ بټن چې ده دلته کې دا چوز فایل چې وه د دې ځای کې نه هغه SQL فایل هم چوز کولی شئ یا ډایرکټ چې هغه فایل دلته کې ډریګ اینډ ډراپ کوئ نو هغه کویري چې دا اټومیټیکلی ایکزیکیوټ شي. نو دلته کې ما هغه فایل ډریګ ډراپ کو او اوس دا ریفریش کو دوباره. نو کم ټیبلز چې دی هغه ټول ټیبلز کریټ شو. که زه دلته کې راشم ډیزاینر ویو ته نو په ډیزاینر ویو کې ماته زما د ټیبل هغه ټول سټرکچر چې دی هغه ماته شو کوي. اوس د دې نه پس به زه داسې کار وکړم چې خپل ویب سایټ په کلاو کړم په لوکل host/sports-events د دې فولډر نوم چې دی سپورټس ایونټس دی. نو په دې باندې به دا کلاو شي اوپن شي. دا اوپن شو. دا څونه فایلز چې دي دا اوس PHP فایل دی او دا ټول څونه فایلز چې دا اوس موږ کنورټ کوو ډاینامیک کوو. نو د دې لپاره به زه داسې کار وکړم چې ډیټابیس هم انسټالیشن وشو. اوس مین کار انډیکس پلیر چې دا خو مین HTML فایل شو ټیک ده. اوس انډیکس فایل کې به زه داسې کار وکړم چې زه به دا دغه کم دلته کې په دې کې کم دا هیډر فایل چې کم دی دا صرف چونکې د دې دغه لپاره دی د دې ډیشبورډ لپاره دی نو دا به زه په دې ځای باندې کېدم او په دې کې چې څه چینجز دي هغه چینجز به وکړم. چینجز په دې کې صرف د لینکس چینجز دي نو د لینکس چینجز به پکې زه وکړم په منیو کې. منیو ته به زه راشم. موډال کې منیو پرته وه نه موډال کې نه نشته دا خو په دې مین باډي کې دا ټول دغه موجود دي که نه بټنز. نو دلته کې کوم آیټمز چې دي ټول له به زه لینکس ورکړم برابر. نو چې لینکس ورله زه ورکوم اول به شروع وکړم د گیمز نه. دا games.php به شي. بیا په گیمز پسې ورپسې پلیر دی د پلیر فایل چې دی players.php به شي. بیا بل فایل چې دی سپورټس آیټمز دی نو سپورټس آیټمز.php به شي او بیا دلته کې بل مین ورپسې فایل چې دی هغه دی ایوارډز. نو ایوارډز دا دی دا به شي awards.php ټیک ده. او چې کله په دې مین لینک باندې څوک کلیک کړي مین لینک چې دی دا دی نو دی به راځي index.php ته. صحیح. اوس که دا پیج زه ریفریش کړم نو دا خو د دې مین پیج دی انډیکس. که دا زه روټ کړم نو چې په روټ په دې کې کار کوي که نه ټرای په وکړو. ها پر روټ کې چې دی روټ په دې باندې کار نه کوي زه به یې داسې کړم. صحیح ده. اوس په گیمز چې زه کلیک کړم games.php فایل اوپن کېږي. په پلیئرز چې کلیک کړم players.php فایل اوپن کېږي. آیټمز باندې کلیک کړم sports items.php او ایوارډز باندې کلیک کړم نو awards.php. اوس دا خو هوم پیج چې دی دا اوس په لاګ آوټ باندې چې زه کلیک کړم او کله په یس باندې کلیک کړم نو دا پیج چې دی د دې نه به دی دا لاګ آوټ کېږي. د هغه به بیا په نیکسټ ویډیو کې کوو. په نیکسټ ویډیو کې به د نور فایلز دا سټرکچر چې دی دغه برابر کړو او د دې ایوارډز دا لاګ آوټ څونه فایلونه دي چې دي دا به ورو ورو یو